بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې موږ تاسو جمع ویلې، تفریق هم ویلې، ضرب هم ویلې او همدارنګه څه شی ویلي؟ تقسیم. اوس درس په تسلسل سره وایي. کله چې دا تاسو څلور عملیې زده کړي، نن هغه سوالونه حل کوو چې په یوه سوال کې هم جمع وي، هم تفریق وي، هم ضرب وي او هم څه وي؟ تقسیم وي. ټولې عملیې. د دې لپاره وایو اول ضرب خلاصو، بیا تقسیم خلاصو، بیا باز ځای کې اول تقسیم خلاصو، اول ضرب خلاصو. نو دا ډېر ګډوډ کېږي. د هغه په خاطر باندې موږ لنډه لار وښودلو. لنډه لار سره کم ده. لنډه لار په دې شکل ده، دا سوال خو اوس دومره ده که تر هغه سره وي تاسو په اول دا سوال منظم کوئ، مرتب کوئ به دې کې به ګورئ چې دا له څو جملو څخه جوړ ده یا له څو حدونو څخه جوړ ده. څه څخه؟ حد. اوس حد څه ته وایي؟ حد دې ته وایي چې په جمع و تفریق بېلېږي. له دې ځای نه یې خواته ورځه جمع راغله، دې ته ویل کېږي یو. له دې ځای څخه پیل دا خواته ورځو، دا دویم حد، دا درې حده او دا هم څو؟ ټول څو حدونه لري؟ څلور. حد په څه شي بېلوو؟ په جمع او ښه. اوس دې څلورو حدونو کې یو حد ډېر ښه صحیح سوتره حد دی چې هغه څو دي؟ شپږ. نو دا ټول هر یو لږ لږ مشکل لري. نو هغه مشکل به موږ او تاسو څنګه کوو؟ له منځه وړو. ورته ګوره مشکل یې دا ده، دا ریاضي ده. ګوره موږ دا راته خبرې کوي، راسره غږېږي، لکه یو انسان څه موږ ته غږېږي، خبرې راته کوي. ته ګوره څه راته وایي؟ وایي درې ضرب که په اتو کې تقسیم یې که پر څو؟ پر څلور. درې به په اتو کې ضرب کړو، څلور په څلور تقسیم کړو، څو به راسي؟ د دغونه لوی جنجال له ځایه څو لیکو؟ حل. دوهم حد جمع دې خپله دویم حد ته راسي. اته وایي تقسیم که په دوو باندې څلور کېږي که نه؟ څلور په پنځو کې دغه ټول حد له ځایه به څو نشته کې؟ شل. مثبت دا څه راته وایي؟ درې ضرب که په څلور کې، درې پر څلور کې 12 او دا حد تیار صحیح سوتره حد ده، نه مشکل لري نه جنجال. اوس به دا تا څه پاتې شوه؟ تناس جمع منفي پاتې شوه. جمع منفي خو ټولو زده ده. شپږو شل، شپږویشتو 12، اته دېرش نه شپږ لاړ شي. څونه اسانه حل شي. د دې سوال جواب څو راغی؟ حل. ګوره دوهم سوال موږ لرو 15 جمع اته ضرب د دوو منفي 15 ضرب د څلور تقسیم د لسو جمع 12 تقسیم د دریو منفي 15. دا به حل کړي. 15 یا هر څه چې وي، خو دا دواړه 15 راغله، دا بل څوک مثلا منفي څو؟ څلور. نه. اوس ګورې دا څنګه حل کوي؟ اول سوال ډېر لوی ده، ځان ته اسانه کړه. له دې نه شروع وکړه. هر وخت چې جمع دې مخته راغله حد پوره سي. شروع خط، دا یو. ورځه شروع دلته ختم، دا دوه. دا هم دریم حد، دا څلور حد او دا هم څو حدونه؟ 15 حدونه. یعنې که چېرې موږ د سوال ولرو، ورته وګوره 4 ضرب د 15 تقسیم د شپږو ضرب د 7 تقسیم د 3 ضرب د 15، دا ټول څو حدونه دي؟ یو. تر څو یې منځ کې جمع نه وي راغلی، هغه ټول ته موږ څه وویل؟ نو دا په حد باندې تاسو پوه شولئ. ښه. اوس غواړم دا حل کړم. ورته وګورئ اول حد روغ جوړ څو ده؟ دویم حد اته په دوو کې 14 سم صحیح. منفي 15 په څلورو کې 20 تقسیم د لسو، دا ټول له ځایه څو لیکم؟ دوه. جمع کومه جمع؟ دا 12 تقسیم د دریو څلور او منفي څو؟ څلور. اوس موږ ته فقط شی پاتې شوله جمع منفي 15 او 14 یوویشت نو چې دوه تفریق کړو 19 جمع څلور 23 نو چې بیا څلور لاړ شي بېرته څو کېږي؟ 19. د دې سوال جواب څو راغی؟ 19 راغی. نو هدف دلته دا ده چې داسې به نه کوي چې شروع وکړي 15 جمع اته 14، دا بېل حد ده او هغه بېل حد ده. موږ دا حد له دې حد سره نسو جمع کولی، نسو تفریق کولی. تر څو ضرب و تقسیم وي، ګوره ساده درته وایم، تر څو په سوال کې ضرب و تقسیم وي تاسو د جمع و تفریق اجازه نه ده. صحیح. یعنې دې په خاطر باندې دا 15 و اته 14 ولې جمع کړي؟ هغه اته د هغه سره د ضرب کیسه لري که نه؟ اول به هغه ختم کړه، بیا وروسته له هغه څخه خلاص کولی شئ جمع او یا هم تفریق. پوښتنه خو انشاءالله نشته پکې. یو اسانه سوال مثلا 4 جمع اته تقسیم د دوو څومره جواب وي؟ شپږ اته ځکه ته څلورو اته نسې جمع کولی، ځکه هلته څه ده؟ تقسیم. نو اوس هم ویلې ګوره حد دا یو حد هغه بل حد. اول حد څو ده؟ اول حد څلور. دوم حد څو ده؟ هغه هم څلور ده. څلور
سم خلاص ته وګوره ما دا اوس تیار ویل تاسو بیا شپږ وایئ څلور جمع اته نشئ کولی هغه حال تقسیمي کې په هغه باندې نو حال به هغه تقسیم کړي دا به وروسته دا به سره جمع کړي دا داسې یو معنا لري که ګوره زه معنا درته وایم زه ځان درته ښیم زه څو روپۍ لرم څلور اته نورې دي هغه د تا هم را سره شریکې دي ښه د ما حق په هغو کې څوک دي څلور خو مې شخصي دي دا خو ته لیکم سمې دا معلومې پیسې دي هغه نورې اته د ما او د تا شریک دا بیا په دوه ویشو د ما برخه څوکې دي اوس به څلور څنګه کوو سره جمع کوو یو له بل سره هغه جواب اته راځي د دې جواب اته خو که سوال داسې به ورته ګوره څلور جمع اته قوس و تقسیم د دوه و بیا په دې صورت کې تاسو خبره صحیح راځي په پاسني سوال کې ګوره ورته ته له ما سره په دوه پیسو کې شریک نه دا د ما شخصي دي په دې کې سره شریک و خای دغه به تقسیم کو د ما برخه څلور کې د څلور مې دا څلور مې دا څو اته مګر لاندې سوال ته وګوره هم په څلور کې را سره شریک هم په څو کې را سره شریک راته لاره به دواړه پیسې سره جمع کو څور په بسی 12 دا به تقسیم کو پر څو په دوه شپږ برابر شي نو کومه زه څنګه پوسم ته خو پیږي کنه ته په څو تقسیمې په دوه چې به تقسیمې ثلاثه ته په دوه تقسیمې چې به تقسیمې لا ټول قوس سوى قوس سمانه يعني دا ټول يعني دلته دا دوه تنه دي چا دي دلته دوه چا دي نو دا سوال او دا سوال زخته ډېر فرق لري په عملي حساب کې بیا درته وایم په دې کې څلور خپلې دي په دوه کې تر سره شریک په دې کې څنګه په دوه کې شریک دا قوس تاسو لیدلای دا د دې په خاطر باندې ورته ورته تر څو یو څوک پوکي چې زه دا خبره ده دا سوال ده ته هم په دوه کې سره شریک نو زه به څه وایم دواړه تقسیمو په څو باندې په دوه او که چیرې په دوه کې نه شریک هغه یو کې کولی شي نو د قوس موضوع راځي ان شاء الله موږ تاسو اوس د قوس درس نوی درس هم ده دا د حسابي افادی 13 درس ان شاء الله کوم مشکل لري پوښتنه جوړه استفاده کو ګور دا د جوړ استفاده کو څلور جمع درې ضرب لاس تقسیم د دوه مثبت یا منفي څلور ضرب د 15 تقسیم د دوه جمع درې ضرب د دوه او منفي اته دا تاسو حل دا د دې راځي عملي فکر ورته وکړو دا د حساب ده چې زه هم حدونه سره جلا کوو حدونه جلا کوو دا معنا څوار حد څونه دا 4 روپۍ دي مثلا یو ورکۍ یو دکان لري یو نفر دکاندار 4 روپۍ نغد لري دا صحیح دا سمې سیبې جنجاله پیسې دي دلته وګوره درې دانې کتابچې لري چې هره کتابچه په 4 روپۍ ده په لاس درې کتابچې هر یوه په لاس خو مشکل دا ده چې دا د یو بل چا ما سره شریک دي په څو نفره دې ویشي په 2 نفر بیا دا بیچاره قرضداره ده 4 دانې قلمونه قرضدار دي قلم قیمت 4 روپۍ ده 15 4 قلمونه دي هر یو په څو ده 15 خو قرضداره ده منفي ده کنه 15 خو دا هم په 2 تقسیمې په دې قرض کې مغبل شریک او سر څنګه ده شریک جمع درې نور پنسلونه لري چې هر یو قیمت 4 روپۍ ده دوه دا چا سره شریک نه دي او 8 روپۍ یو بل ځای هم څنګه ده قرضدار دا قرض څنګه خلاصوي دنه پاتې څه وایي دا 4 روپۍ دي سمې معلومې دي دا هم درته معلومې کوم چې تاسو څونه برخه کیږي دا هم درته معلومه کوم چې تاسو څونه قرض درسیږي دا به معلوم او دا هم ته څنګه ده معلوم څه 4 روپۍ خو نقد دي به جنجال خپل جمع ګوره ورته کتابچه په 4 روپۍ ده درې کتابچې لري 4 روپۍ کېږي ډېر خو دا بل نفر سره شریک په 2 نفر وشي د 4 روپۍ کېږي خای دوهم حد کې 2 روپۍ دي 15 منفي څلور قلمونه لري 15 روپۍ دي څلور 15 کې شل په 2 تقسیمې څو کېږي لاس ګوره څلور قلمونه 6 روپۍ کېږي خو 2 نفر باندې وشي څو کېږي لاس په دې قرض په د باندې راځي جمع درې پنسل لري هر یو په 2 روپۍ ده درې په 2 کې او 8 روپۍ خو بیا مو جنس نه ده معلومې نقد روپۍ ده څنګه ده قرض نو اوس ګوره څو درلودې څلور په دې کې 4 ورسېدې 15 څونه قرض ورسېده لاس پنسلو 4 روپۍ شوې شپږ څو قرضداره وه 8 اوس تاسو جمع تفریق ویلی نه اتې کار جوړ 4 15 19 نه لاس کم که 9 شپږ 15 نه اته ولاړ شي دا نه پاته به ورته ووایه ورته ته بېغمه اوسه 2 روپۍ لري په دې حساب کې څو روپۍ ورته پاتې دي قرض هم خلاص حساب هم خلاص هر څه ختم خو که دلته جواب منفي راغلی او منفي وه بیا مارتېرې چې وه څنګه ده
قرضدار است. هغه حتما به موږ تاسې په تام عددونو کې انشاءالله وایو. نو دا په دغه شکل باندې سوالونه پکې راځي چې موږ تېر ورځ په دې کې کار کړی. نو سوالونه ډېر دي، تیار په چپټر کې حل شوي دي، تاسو وګورئ امتحان کوي. راځو بلې موضوع ته چې هغه ده په ریاضي کې قوسونه. په ریاضي کې قوسونه زیاتره شاګردان د قوسو سره اساسیات لري، باید یې راځي. ګوره قوس ډېر ښه شی ده. غوږ ونیسئ او دلته وایي چې موږ درې ډوله قوسونه لرو: کوچنی، متوسط او همدارنګه څه شی لوی. بعضې دې ته متوسط وایي، دې ته څه وایي لوی. ولې وایي؟ دغه ته دې لوی وایي. هېڅ خبره په دې کې نشته. قوس څه په کار راځي موږ ته؟ ګوره زه په کار راوړم جای ته وښیه. زه لرم 4 جمع 3 قوس شروع 2 منفي قوس شروع 3 ضرب 2 منفي 4 قوس بند مثبت 2 قوس بند. دا حل. تو خو مثال شاګرد دی، زه چې استاد یم راته ګډوډ کېږي. دا قوس دلته شروع سوی چېرته ختم سوی ده، څه ګډوډي ده؟ به څه قوارې یې بدلوي. اوس خبر باندې مې د دې قواره دا رقم کوم چې پوه شم چې دلته کې شروع سوی په دې کې څنګه سوی د شروع د ختم جای معلوم شي. دې ته داسې یو شکل وایم او دې داسې وایم تر څو پوه شم دلته شروع سوی په دې کې ختم سوی، دا بل ته په دې رقم شکل وایم. که تاسو نه غلطېږئ لوی وړکی پرېږده، ټول په یو شکل باندې وکړه، خو دې لپاره چې اشتباه نه سو په دې شکل به لیکي. او تاسې به لوی قوس کوم ته وایه؟ دا اخره کې چې دې ته به څه وایه؟ کار یې لیکلی هغه ته به لوی وایي. خدای دې وکړي دا یې لیکلی موږ هغه ته څه وایو؟ لوی. خو قانوني خبره دا ده چې داسې یې ولیکو. ورپسې چې لیکل سوی هغه مابین کې دغه کوچنی. نو که چا دا دې خوا ته ولیکي دا دې خوا ته ولیکي، نو فکر دې بیا هغه لوی سه او دا چی سه کوچنی سه. په دې کې هېڅ کومه خبره نشته. فقط مهم چی دي؟ مهم دا ده چې سوال به څنګه حل کړي. سوال اسانه حل کېږي. اول به له متوسط قوس کوچني قوس نه ځان بېغمه کړئ، په دوهم قدم کې له متوسط نه او په دریم قدم کې له لوی قوس. به د سوال حل شي. راته ګورئ یو سوال دی. سوال داسې ده: 3 جمع قوس شروع 2 مثبت 3 لکه متوسط قوس به ولیکم. متوسط قوس 2 12 منفي 3 ضرب 4 منفي 2 قوس بند دابلم بند مثبت 4 دابل قوسم. اوس چې کله دا سوال مونږ لیکو څونه جنجالي راته ښکارېږي. شاید په دې کې ډېر لوی سوال نه وي، مګر تا ته خو ما لار درښودلې. سوال سخت څه وخت وي چې نه پوهېږې چې یې پرې وکړم، خو زه خو ته غږېږم څه پرې وکړه. اول چې یې خلاص کړه کوچنی قوس. دا نور څنګه کړم؟ خپل یې ولي. ورته ګوره شروع 3 قوس 2 خپله ولې لیکې ولکې قوس ځان رسوم ورورسېدم که نه. دا خلاص څنګه خلاص کړم؟ لږ وخت هم درس ویلي، لږ وخت. دغه قوس کې څو حدونه تاسې وینئ؟ 2. دا د 20 سکنډ شوی تاسې یو ګمان پرې ونه کړئ. څو حدونه وینئ؟ اول حد یې څو ده؟ آفرین داسې به راته وایي، نه به وایي چې 3 ضرب 4. اول حد څو ده؟ 12. دوهم حد څو ده؟ خو له 12 نه 2 منفي کړه. دا په سره قلم چې لیکم لاس. نور بیا په تور قلم ټول شی خپل حل څه؟ نه ورکای خو څه؟ لوی قوس خو بېغمه سو نو پرې ور نه حل کېږي. راځئ بیا پرې ورځو. بیا د متوسط نه بعد کړه 3 خپله 3 دا خپله لیکو، جمع خپله، قوس خپله، 2 خپله، مثبت. راورسېدم قوس خلاص که دا معنا چې پاکې کړه، خو چې دینونه دي هغه عملي اثر ته ورسوه. وایي له 12 نه څو منفي کړه؟ لاس. څو کېږي؟ 2 داسې ولیکم څونه بد ښکاري. قوس هغه وخت لیکو چې دینونه خلک بیروباري کړه. بیروبار شته؟ اوس ته و. خو که له 12 نه لاس منفي کړي څو کېږي؟ چې قوس مه لیکه، 2 ولیکه او جمع څو؟ قوس مې دلته پرېښود. ښه حل څه؟ نه یو قوس پاتې دی، دې حل کېږي، نور ته خلاص. ښایي څه وایم؟ 3 خپله جمع د دغه ټول له ځایه باندې چې وایي هغه اوسې وکړه. څه وایي؟ 2 جمع 2 جمع 4 څو کېږي؟ دا 3 ویني دا بیچاره لږه ځایه دی متضیع ځکه نه سوه جمع کېدی. ته به 3 څنګه سره جمع کول ته بیروبار ده چې له هغه څخه یو لوکس عدد جوړ شو. څو ترې جوړ شوی؟ 8 ورسره جمع کړه. 3 او 8 مساوي کېږي له څو سره؟ 11. نو دغه د باندنی عدد به تر څو نه جمع کوې تر څو له هغه څخه یو سم سي عدد لاسته راغلی. نو که چېرې دا سوال تاسو په کتاب کې ګورئ څنګه به ګورئ سر پرې خلاص مثلا استاد نشته د دې د فرق به پیدا کوئ. فرق یې ګوره 3 فرق لري او لاس اوس ته په دې چورت کې دا لاس په کومه کړي خو دا لاس یې دغه له جاري کړي که
پوهېږې که نه دا دوه حدونه دي 12 نسي 2 لاړ شي اخوا مواش راځه ښکته تېرېږي خو ډاډه سو ځان یې دلته راځه 3 دا باید خپله لیکي وړکي قوس ځان بیایي متوسط 3 جمع 2 کومه سو خو د قوس له جای 2 لیکلي که نه ښه ترجم پوس مسلان ځان پوه کوم 3 خپله ولې خپله ځکه قوس پاتې ده تر اوسه دا قوس 2 او 2 4 8 دا اتم په سره قلم لیکم دا کوم کس تغییر راغلی دا په سره قلم ولیکم اوس 3 جمع 8 مونږ جواب کې ورسولو نو سوال به څنګه حل کوو په ځان به لار نه ورکوو اول به کوچنی قوس بیا متوسط او بیا په آخر کې لوی که یو له دې قوسو څخه نه وه لا ښه نسته خو یو غم نه دی غم دویم سوال کې وګورئ شاید داسې سوال وي چې ټول یو ځای شروع شوي 2 جمع 8 تقسیم دی 15 قوس بند ضرب 3 لوی قوس هم بند مثبت 12 منفی 8 کوچنی قوس ته او منفی څو نه دا یې حل ښه څنګه حل کړو حرکت وکړه هر وخت چې وړکی قوس مخکې راغله هغه خلاص ښه مونږ وخت وی اول ضرب تقسیم خلاصو قوسو کې هغه خبره یې راکړه قوسو کې چې قوس هغه له ټولو قوي ده اوله قوس خلاصوو لوی خپله متوسط خپله کوچنی خپله نه چیشت خپله خو حل څه وایي وایي 2 جمع 8 څو کېږي لاړه له قوس نه بېغمه سي تقسیم د څو 15 قوس بند ضرب 3 لوی قوس هم بند جمع دلته هم وړکی قوس ده کله چې نوبت د وړکي قوس چې هر چېرته چې یې خلاصوي له 12 نه چې 8 لاړ شي 4 او منفي څو 9 دی په خپله حل نه څه خو وړکی څه دا نوبت چې شي ده راځو متوسط لوی خپله دا څه وایي راته غږېږي خبرې کې وایي لاس تقسیم که په 15 څو کېږي 2 ضرب د څو 3 قوس وربند جمع 4 منفي 9 دی په خپله حل ده چې پاتې دي یو قوس پاتې ده خلاصولی سي پاتې کړم نه 2 په 3 کې خلاص ده ترې بېغمه سو 2 چې په 3 کې ضرب کړ شپږ راغله چې خبره خلاصه ده شپږ جمع 4 خپله منفي 9 خپله شپږ جمع 4 لاس هم څه 9 لاړ شي هغې سوال جواب څو راوړي نو په ځان به لار نه ورکوئ ډېر ښه منظم د دې له جایه لاس د دې له جایه 4 متوسط قوس له جایه 2 نور هر څه خپله د دې له جایه شپږ په مرحله یې که حل کړئ انشاءالله تاسو به حتما څومره د 2 جمع 4 ضرب 3 مثبت 8 تقسیم د 4 منفي قوس شروع 15 منفي 6 تقسیم د 2 قوس بند دې سوال کې ګورئ لوی قوس ته خو لا ښه څه نشته بېغمه دي او ګورو څونه سخت ښکاري مګر تاسې مرحله په مرحله لاړ شئ څونه به اسانه شي اول وړکی قوس خلاصوو 2 د خپله جمع 2 منفي 15 منفي څو 3 د کوچنۍ قوسو نه بېغمه سو دا د متوسط نوبت دا نور څنګه کم ویلي که 2 4 2 منفي د 15 نه چې 3 لاړ شي دا و ده 12 ښه 15 نه چې 3 لاړ شي څو جواب یې 14 مثبت 2 منفي 2 ایسته که څه ضرور یارې جمع کې بیا ترې منفي کې دا ختم 2 او 12 کله چې یو عدد په بل عدد باندې پوره تقسیم سي نو بیا موږ څه وایو مقسوم په مقسوم علیه باندې د ویش قابلیت لري مثلا زه 15 تقسیمومه په 5 درې په 5 کې 15 پوره په تقسیم سه و ښه څه وایو دا مقسوم په مقسوم علیه باندې چې لري د ویش قابلیت که چیرې 15 راواخلو او تقسیم یې کړو پر مثال و باندې 2 په و کې 14 پوره تقسیم سه نه پوره تقسیم نه سه ښه څه وایو دا 15 چې مقسوم ده په دغه و چې مقسوم علیه ده د ویش قابلیت نه یعنې په تقسیمېږي اشاري راځي یا باقي ورکړي پوره نه تقسیمېږي کله چې موږ وایو چې د ویش قابلیت یا تقسیم قابلیت نو دا معنا چې پوره ورباندې باید څنګه سي تقسیم سي
اوس مثلا زه په 5 درته وایم په 5 کوم عدد د ویش قابلیت لري 5 بل څو لري لاس 15 شل په 5 د ویش قابلیت لري 15 لري 20 لري 28 10 د ویش قابلیت دا معنی یعنی پوره په تقسیمیږي او ویش قابلیت نه لري یعنی دا معنی چې پوره نه تقسیمیږي مګر پوره نه اول به شروع دیږي نه وکړو چې په صفر د ویش قابلیت په صفر باندې هیڅ عدد د ویش قابلیت نه لري دا والا خبره ده موږ تاسو تقسیم په خواص کې څه ویلي د څه ویلي چې مخرج باید خلاف وي د صفر نه څه ویلي یعنی دا رقم دی عدد تقسیم د صفر نه تعریف شوی نو موږ کوو شپږ تقسیم صفر و تقسیم صفر نه سل تقسیم صفر نه لکه عدد لیکم دا په صفر د ویش قابلیت لري دا څنګه دي کله په صفر د ویش قابلیت لري د خبر تر ګوره ورته نه هر څه مال کړی دي دا په صفر د ویش قابلیت نه لري نو په صفر مې کله پوښتنه وکړه ورته هیڅ عدد د ویش قابلیت ور باندې نه لري څنګه ولیکو هیڅ عدد په صفر د ویش قابلیت نه لري هیڅ عدد موږ په صفر باندې نشو دا یا ورته وای بیا اصلا دا ولا دوهمه ځکه په یو د ویش قابلیت دوه په یو تقسیمیږي درې په یو تقسیمیږي و درې په یو 3 روپۍ یو نفر د خودري ورته ځاله تقسیم شو کنه څلور په تقسیمیږي 15 لاس 10 ارسو یا خو جنګون نه لري خای په یو د ویش قابلیت څنګه ولیکم ټول عدد یا هر عدد هر څو په یو د ویش قابلیت لري اوس که چیرې زه تختې پر مخ یو عدد ولیکم او تر ونه ګوري ټول په یو د ویش قابلیت لري څه وایي خیر ګورم ځکه په یو باندې چې دا ټول عددونه د ویش قابلیت لري او په صفر باندې هیڅ عدد د ویش قابلیت نه لري راځم دریم په دوه د ویش قابلیت په دوه کوم عددونه تقسیمیږي 2 4 5 8 کنه همدا لاس 12 راځي عمومي خبره وکړو په دوه هغه عددونه د ویش قابلیت لري چې لومړی رقم صفر یا جفت یعنی چې وایي په دوه هغه عددونه د ویش قابلیت لري چې اول رقم صفر یا په دوه پوره تقسیم یعنی په دوه هغه عددونه تقسیمیږي چې اول رقم صفر وي 2 4 6 یو څو دا په دوه تقسیمیږي که دې خواته وورکړم تقسیمیږي هر چې تیری که دا خو مهمه نه ده مهم دا ده چې لومړی رقم یا صفر وي یا چې وي جفت خلاص تلویزیون نه پیژني اوس بس نن څه دي کما یو درس په دوه تقسیمیږي نه تقسیمیږي کنه دا یو درس تقسیمیږي نه دا خو مهمه نه ده مهم څه ده اول عدد چې په تقسیم سره دا خو هر عدد هغه په دوه د ویش قابلیت لري لومړی رقم باید چې وي صفر یا جفت څنګه ولیکو هغه عددونه چې لومړی رقم صفر یا جفت هغه عددونه په دوه د ویش قابلیت لري چې څنګه وي لومړی رقم یې صفر یا هم جفت خلاص دا کار لومړی رقم یا صفر یا جفت ښه دلته دا تاسو ته ښکاري زه څو عددونه لیکم 1500 لري ولې لومړی رقم چې ده 3214 لري ولې جفت 412 لري لومړی رقم نه صفر ده او نه هم چې ده جفت خدا په دوه د ویش قابلیت نه د دوم داس په درې څلورم ستاسو زده کوئ هغه به دای په څلورو باندې د ویش قابلیت څو درې پاتې په دریو د ویش قابلیت په درې باندې ورته ګورئ
په درې کوم عدد ویش قابلیت لري؟ درې په درې تقسیمیږي؟ شپږ. بل څو 12 بل دا خو ښه پنځه دی. که اوس عدد لوی درکړل سي مثلا 123 او 124 تاسې به څنګه معلوموئ؟ دا به سره جمع کوئ به 1 2 3 درې شپږ په درې تقسیمیږي؟ بلکل دا تقسیمیږي. 1 2 3 3 څلور اووه په درې تقسیمیږي؟ اوس وایي څوک پوه نه شو ورله سر درته دا به جمع کوې 1 2 3 3 شپږ. که د جمع حاصل دغسې یو شی راغله دغسې د ویش قابلیت لري او که دا شی رانغی د ویش قابلیت په درې نه لري. دلته وګورئ 1 2 3 څلور اووه دلته ستا ووایه دا په درې د ویش قابلیت نه لري. که وایي ولې نه لري راته معلوم یې که ګوره زه معلوموم درکړي 123 راخلم تقسیموم یې په درې 4 ضرب 3 12 څو باقي؟ 3 راښکته که یو ورکړه یو پر درې کې 3 څو باقي؟ تقسیم څه پې موږ وخت خبر اوس پې تقسیمیږي دا نه تقسیمیږي تو رښتیا وایم که نه 140 تقسیم به ومې پر څو باندې په درې 4 ضرب 3 12 څو باقي؟ څو 4 راښکته که یو ورکړه یو ضرب 3 څو باقي؟ په تقسیم څه موږ وخت خبر اوس دا ورباندې نه تقسیمیږي. نو په درې هغه عددونه د ویش قابلیت لري چې د رقمونو مجموعه په درې باندې پوره تقسیم سي. ښه نسي ولیکو په دریو هغه عددونه د ویش قابلیت لري هغه عددونه د ویش قابلیت لري چې د رقمونو مجموعه په دریو پوره تقسیم شي. اسانه است. مثال لیکم ورته ګوره دا په درې د ویش قابلیت لري ونه وایه څه وایه نه یار به جمع کوې بیا پاس دغه راته وایه اته به جمع کړي له څو سره؟ اووه سره جمع دوه جمع یو 15 18 18 اوس ته راته وایه 18 په درې تقسیمیږي؟ ښایي دا هم پې تقسیمیږي چې د رقمونو مجموعه پې تقسیم شوله دا حتما د ویش قابلیت ورباندې لري. 441 تقسیمیږي؟ 4 جمع 4 جمع یو څو کېږي؟ 9 په درې تقسیمیږي؟ ښایي دا هم ورباندې څنګه کېږي؟ تقسیمیږي. هغه عددونه چې د رقمونو مجموعه په درې پوره تقسیم سي هغه په درې د ویش قابلیت لري. راځم پنځم درس ته په څلور د ویش قابلیت په څلور د ویش قابلیت ښه په دوم داسې اول رقم یې صفر یا په دوه پوره تقسیم سي دلته به څه وایه دوه لومړني رقمونه هغه عددونه په څلور د ویش قابلیت لري چې لومړی نه چې دوه لومړني رقمونه یې څه وي صفرونه وي یا داسې عدد وي چې په څلورو پوره تقسیم سي متن لږ زیات مګر اسانه خبره ده دوه لومړني رقمونه به وګورې یا باید صفرونه وي او یا باید څه رقم عددونه وي په څلور باندې پوره تقسیم سي. سوال ورته وګورئ 2000 4200 5214 او همدارنګه 20 دا په څلور د ویش قابلیت لري. ښه څنګه ګورو لومړي دوه رقمونه یې وګورئ څه شی دي؟ بلکل لري. څه شی دي؟ بلکل لري. څو دي؟ 14 په څلور تقسیمیږي دې خوا چې هر څه وي دا په څلور تقسیمیږي 20 تقسیمیږي اوس که دې خواته 9 وي که 8 وي که 4 وي که هر څه وي چې دوه لومړني رقمونه په څلورو پوره تقسیم شو هغه عدد په څلورو د ویش قابلیت لري. خلاص